که یو وزارت وایي چې ما سړک جوړ کړی یا په پلان کې لرم هغه سړک ملت ته ورښیي چې همدغه دی، که بل خدمت عرضه کوي هغه عملا و ملت ته ښیي چې هغه همدغه خدمت دی. یوازې خبره نه، یوازې شعار نه، د کاغذ پر مخ نه، بلکې د مځکې پر مخ باندې عملي خدمتونه او د همهغه عملي خدمتو حسابدهي و دې ولس ته ورکوي. دا هغه یوازني آرزو د دې ولس ده چې 45 کاله دا ولس دربدرۍ، انقلابونه، ټکسرۍ، شهادتونه، هجرتونه، مختلف انواع تکالیف او هلاکتونه ولیدله. د کمې ورځې په تمه، د کم سهولت په امید باندې، دا هر څه یې د کم امید په تمه باندې وزغمل، د همداسې نظام په تمه باندې وزغمل چې خیر که مې نن زوی شهیدیږي، که مې نن کور بمباریږي، که مې نن هر څه د لاسه ورکوم، خو په دې تمه باندې یم چې سبا به ماته یو اسلامي نظام راسي، زما اسلام به پکښې خوندي وي، زما عزت، استقلال، خاوره، ناموس، وطن دا به ټول پکښې خوندي وي. دا همهغه امید په تمه 45 کاله دا ولس تورې شپې تېرې کړې، د همدغه سبا په تمه الحمدلله چې الله جل جلاله نن دغه ولس هغه سهار باندې راوستی چې الله وده ته یو داسې واحد نظام ورکوي چې هر څوک د دې نظام په انداره کې ځان ویني، هر څوک خپل مشکل تر یو چا پورې رسوای سي، هر څوک خپل آواز پورته کوای سي، هر څوک خپل یو منطقي مشروع شکایت تر یو مرجع پسې رسولی سي او په عملي توګه باندې هم هغه غوږستل کیږي. دا د الله غټ نعمت دی او زموږ ولس څخه دا غټه شکرانه غواړي. د عدلیې وزارت په اوس وخت کې د تیر په نسبت د ژمنو، مخلصو ځواکونو او بشري سرچینو د لرلو په لحاظ په ښه وضعیت کې قرار لري او دغه راز د افغانستان اسلامي امارت په استحکام سره د اداري فساد له منځه وړلو او د خدمتونو د وړاندې کولو د ښه والي په لاره کې مهم او اساسي ګامونه اخیستي دي چې په همدې دلیل د تیر په نسبت له دې وزارت څخه د هیوادوالو هیلې هم د یادونې وړ زیاتوالی موندلی دی. له دې جملې څخه د تقنیني سندونو تسوید او تدقیق او د هغو د پړاوونو تیرول، د وړیا حقوقي پوهاوي او حقوقي مرستو وړاندې کول، د محکمو په وړاندې له امارتي شتمنیو څخه دفاع په بېلابېلو برخو لکه د مدافع وکیلانو، اتحادیو، خیره بنسټونو، د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو، د عریضې لیکونکو او د رسمي سندونو د ژباړونکو، د جواز لیکونو د صدور او تمدید په برخه کې تر اغیز لاندې حمایوي واحدونو سره په بشپړې همغږۍ کې حقوقي خدمتونه وړاندې کوي چې د عدلیې وزارت د اصلي دندو او د عمده او اساسي فعالیتونو له جملې څخه دي چې په لاندې ډول توضیح کیږي. د قانون جوړونې او د علمي حقوقي څېړنو د چارو د عمومي ریاست په برخه کې د قانون جوړونې د چارو په عمومي ریاست کې د قانون، اصولنامې، فرمان، حکم، مقررې، اساسنامې، کړنلارې او لایحې په ګډون 101 تقنیني سندونه تسوید او تدقیق شوي چې له دې جملې څخه د 95 تقنیني سندونو فقهي تخریج ترسره شوی. په دې په مختلفو قانونونو کې لکه مضاربتي تکافل قانون، د خصوصي پانګونې قانون، د عسکري انضباط د سرغړونکو د تادیب قانون او داسې مختلف قانونونو هغه تدقیق او تسوید شوی. همداراز په بېلابېلو برخو کې وزارتونو او امارتي ادارو ته 184 قانوني مشورې وړاندې شوي. د تفاهم د یادښت او د موافقه لیک 59 مسودو په اړه نظر څنګه شوی، 50 کړنلارې، مقررې او د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی فرمانونه تسوید او تدقیق شوي. کړنلارو کې لکه د مدافع وکیلانو د انسجام داسې مختلفې هغه کړنلارې چې دا تدقیق او تسوید شوي دي. همدارنګه د امیر المؤمنین حفظه الله په هغه فرمانونو کې له دستوري اشخاصو څخه د مخنیوي په اړه د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی فرمان، د لادرکه شویو کسانو په اړه د علی قدر امیر المؤمنین فرمان، همدارنګه له محبوسینو سره د ښه چلند په اړه د علی قدر امیر المؤمنین
فرمان دغه د بیلګې په شکل باندې تاسو ته ما ذکر کړل. نور تفصیلي کوی شي تاسو بیا وګورئ. او دغه راز په مجموعي ډول 198 اشخاصو د تقنیني ستاج او د دفاعي وکالت د ستاج له برنامې څخه فارغ شوي دي. د تقنیني سندونو د ژباړې او د رسمي سندونو د تصدیق ریاست په برخه کې 381 تقنیني سندونه ژباړل شوي. 1909 رسمي سندونه تصدیق شوي او دغه راز د رسمي سندونو د ژباړې 40 جواز لیکونه صادر او ویشل شوي دي. د امارت د قضایاو عمومي ریاست په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت د عدلیې وزارت د امارتي او عامه شتمنیو د ساتنې او حراست د امارتي املاکو له غصب څخه د مخنیوي او غاصبینو له منګلو څخه د غصب شویو املاکو د اعادې په خاطر ګڼ شمېر برنامې تدوین او د هغو عملي کولو لپاره په دوامداره توګه اقدام کړی دی. په همدې لاره کې له امارتي عامه شتمنیو څخه دفاع د ملکیت او د منقول غیر منقول شتمنیو 1928 قضیې حل شوي او د امارت د قضایاو له لارې 43,945.6 تجربه مځکه 23 حویلۍ 25 دوکانونه 2 لوړپوړي ودانۍ او 1 کلینیک 2 سرایونه او د اوبو یوه چینه چې دا د دې په هغه کارکردګۍ کې لاسته راغلي. په اداري او تجارتي برخه کې 1 میلیارد او 20 میلیونه او 6,323 افغانۍ چې له دې جملې څخه 1 میلیارد او 115 میلیونه او 4,415 افغانۍ د محکمو د قطعي او وروستنۍ پریکړې له مخې د اسلامي امارت خزانې ته تسلیم شوي دي. یعنې د قضایاو عمومي ریاست په کړنو کې یو دغه لاسته راوړنه ده چې کوم عدد شمېره ما تاسو په وړاندې ولوسته دا هم د دوی په هغه فعالیتونو کې ذکر شوې ده. 10,15,1,840 افغانۍ د امارت په ګټه فیصله او د تطبیق په حال کې دي او 2,40,424.2 امریکایي ډالره د محکمو د قطعي پریکړې له صدور څخه وروسته د افغانستان اسلامي امارت خزانې ته تسلیم شوي دي.